که څوک دا خبره کوي چې بدامني د ټول ریاست یا ټول پاکستان مسله ده نو دا دروغ وایي. د تیر یو کال ریکارډ ډېر وباسي چې 99% واقعات په پښتونخوا کې شوي، په نور پاکستان کې چېرته واقعا نه شوي. دا نه چې ګنې موږ په دغه باندې خوشحالېږو چې بل وطن کې داسې واقعات وشي، خو نه، موږ ته هم دا احساس کېږي چې ولې په پښتونخوا کې مسلسل بدامني ده. او د بدامنۍ د وجې جناب سپیکر صاحب زمونږ د وطن معیشت هم خراب شو، زمونږ د وطن سرمایه داره، کارخانه دار او سرمایه کار دا پښتونخوا وطن پرېښود او لاړ سیب صوبو ته، پنجاب ته منتقل شولو، هلته یې خپله سرمایه کاري وکړله. که دلته کم سرمایه دار پاتې دي هغه هم تنګول کېږي په مختلفو طریقو باندې. د بتو کال ورته میلاویږي، تحفظ چې کوم دی ولس ته نشته دی. نو ټول نه غټه مسله د دې قام او د دې خاورې دا بدامني ده. د تیر شپږ څلوېښت کال نه عمومي طور او تیر شل کال نه خصوصي طور پښتونخوا په خصوصي توګه باندې قبایلي اضلاع NMDs پاکې د بدامنۍ دغه لهر مسلسل روان دی. یو طرف ته بدامنۍ وواللو، بل طرف ته چې کله په 2018 کې 25 مهینې ترمیم وشولو او د هغې دپاره سیاسي پارټو ډېر طویل جدوجهد کړی او ډېر لوی قربانۍ ورکړې وې، نو د قبایلي اضلاع د ولسونو سره چې کومه دی څه کمیټمنټ وشولو، څه وعدې شوې وې. که تېر او یو کال نه خو د قبایلي اضلاع په تیاره کې ساتل شوې وې، FCR پې و، تور نظام پې و. بیا چې کله دغه FCR ختم شو، سیول لا او آئین هلته ایکسټینډ شولو، نو دا فیصله وشوله چې دا اضلاع به چې کومه دی د ډاون ډسټرکټ په شان راوچته د ترقۍ په مد کې به دلته موږ کارونه کوو. جناب سپیکر صاحب 1000 ارب روپۍ د دغه دپاره پروګرام جوړ کړی شوی و. 2018 نه واله 2024 دی، شپږ کاله وشولو. د هغې فارمولې تحت پکار دا ده چې 600 ارب روپۍ په قبایلي اضلاع باندې لګېدلې وې. قبایلي اضلاع چې ریاست یې بطور بفر زون ساتي، توجه یې ورته نشته دی، نو دغه شان اوس د میرنۍ مورسلوک پښتونخوا حکومت هم کوي. پکار دا ده چې پښتونخوا حکومت له اول خپله برخه چې کوم دی راغیستې وې هغې د قبایلي اضلاع ته ورکړې وې، او د هغې نه وروسته دا د پښتونخوا حکومت د وفاق سره چې کومه دی زموږ دپاره جګړه کړې وې، او چې زموږ په NFC واټ کې کومه 3% برخه کېږي چې هغه برخه یقیني کړې وې او په دې قبایلو باندې لګېدلې وې. وطن مې د جنګ دپاره استعمالېږي، اینه خو مې تویېږي، خو د ترقۍ خیال راته بیا د چا نشته دی، برخه مې بیا په دا کې نه رسېږي. او چې کله امن پاڅون کوم، د ریاست نه امن غواړم، د ریاستي ادارو نه امن غواړم، نو کله را باندې بیا یو نوم لګوي او کله را باندې بیا بل نوم لګوي. او تاسې وکتل چې په بنو کې ورسره څه واقعات وشولو. جناب سپیکر صاحب، زما به د حکومتي ارکانو هم دغه اپیلي چې دې قومي مسلو ته به چې کومه دی موږ او تاسې به طور قام ودرېږو. که موږ او تاسو ته به طور قام ونه درېږو، 5 کروړه پښتانه چې کومه دی دې اسمبلۍ ته ګوري چې دا اسمبلي به موږ د دې مسایلو نه خلاصوي. خو که چېرته موږ دغه قام د دې مسایلو نه خلاص نه کړو، د خدای شته دی چې هر سړی خپل ځای باندې سیاست وکړو، خو کردار به ما کردار پاتې نه شي چې هغه د تاریخ برخه شي. دا د بدامنۍ چې کوم تسلسل را روان دی، د دې په شا یو فلسفه دا هم ده چې زمونږ پښتونخوا وطن جنتي وطن چې د هر قسمه معدنیاتو نه ډک دی، هغه معدنیات چې کومه دی ډېر په بې رحمۍ سره لوټ کېږي. موږ وینو چې په رڼا ورځ باندې دغه معدنیات چې د 18 مهینې ترمیم تحت حق چې کومه دی د هرې صوبې چې کوم پیداوار کېږي له اول د هغې د عوامو دی. بدقسمتي دا ده دا صوبه بجلی پیدا کوي، ګیس تیل پیدا کوي،
خو حق په چې کومه دی اوسه پورې په آئین کې بېشکه چې شته دی خو عمل درآمد پې تر اوسه پورې ونه شولو. زمونږ بچي په دې جنتي وطن کې نهر دي، د وسایل نه ډک وطن دی، یو طرف ته په جنګ مسلط دی، بل طرف ته په خپلو وسایلو باندې اختیار نشته چې زمونږ په بچو باندې ولګېږي. ټول مسافرۍ ته روان دي. زه به تر خپلې ضلعې ذکر وکړم جناب سپیکر صاحب، 80% ځوانان زمونږ دا د ملک نه بهر او یا د ضلعې نه بهر په پاکستان کې په مختلفو ښارونو کې مزدورۍ کوي. اوس دا سهولت د روزګار سهولت دا په هغه وطن کې ولې نه برابرېږي؟ دا بنیادي سوال دی چې معدنیات زما د خاورې پیدا کېږي، وسایل زما په خاوره کې موجود دي، بجلی د دې پښتونخوا پیداوار، نو کارخانه ولې په باجوړ کې نه لګېږي؟ بیا که دا بنیادي وجه چې دغلته بد امني ده، کارخانه نشي لګولی، نو بیا زما په دې ریاست باندې یو سوال دی چې د دې کم پوجونه دي او کم انټلیجنس دي، هغه زمونږ او ستاسې تحفظ دپاره دي او دا ریسپانسبلټي ده چې دې قام ته تحفظ ورکړي. نو په پښتونخوا وطن کې بد امني ده. زه به مثال ورکوم، په دې پاکستان کې دننه په دې د زما نه څوک نه خفه کېږي، او په پنجاب کې امن دی چې کوم پوځونو کومو لښکرو په پنجاب کې امن قایم کړی دی، دغه شان امن پښتونخوا ته ولې نه میلاویږي؟ دا د دې ریاست کمزوري ده که دا د دې اسټیبلشمنټ کمزوري ده؟ بیا 20 کاله وشولو، موږ په د خاورې یو نامعلوم جنګ مسلط کړی شوی دی چې موږ ته هېڅ قسمه پیدا نشته دی، یا د اسلام آباد اشراف یا ته او یا اسټیبلشمنټ ته پیدا ده، دې پښتنو ته هېڅ قسمه پیدا نشته. اینه صرف زموږ دي. ځکه نن دلته راغلی یم نو ما د امن په بیانیه باندې اوټ اخیستی دی. ما د باجوړ د ځوانانو سره، د علما کرامو سره، میندو سره، د ټول قام سره د الله وس کړی و چې زه به د اسمبلۍ په پلور باندې په بدامنۍ خبره کوم، او تور ته به تور وایم او سپین ته به سپین وایم، حق ته به حق وایم، باطل ته به باطل وایم. د دې وطن دا بدامني چې کومه ده دا به اوس وختي ختمه شوې. کله چې دلته د ای پي ایس واقعات وشولو او په کې 250 ماشومان په بېدردۍ سره شهیدان تللی شولو، د هغې نه پس د ریاست ټول چې څومره سټیک هولډرز دي، سیاسي پارټو مشران دي او د اسټیبلشمنټ مشران دي، دا ټول کېناستل او یو پروګرام یې ترتیب کړو، نیشنل ایکشن پلان. دغه 2 نکاتو باندې په 13 کاله کې ولې عمل درآمد ونه کړلی شولو؟ دا په ځکه عمل درآمد نه کېږي چې د دې ریاست مقتدرو قوتونو د دې وطن اقتصاد دا جنګ ګرځولی دی چې څو پورې دلته جنګ او بدامني، نو د هغوی اقتصاد به رواني، چې په دې خاوره کې امن راشي نو د هغوی اقتصاد ته نقصان رسیږي. دا ورته موږ وایو چې دا یو زرعي سټیټ دی، د دې اقتصاد په زراعت باندې ودروه، د دې اقتصاد په صنعت باندې ودروه. د پښتانه نور ډېر سخت تنګ راغلي د بدامنۍ نه، نور دې قام ته امن ورکړه. ستا هغه داخله او خارجه پالیسي که تېر 45 کال نه په دې وطن کې اور بل کړی دی، هغه ضیاءالحق نن خو نشته دی، خو دا اور هغه کرلی و، نن هم پکې پښتانه سوځي. دغه پالیسۍ به بدلولي تر څو چې دغه ډیپ سټیټ پالیسۍ بدل شوي نه وي، تر هغې په دې خاوره کې امن نشي راتلی. د ګاونډي هېوادونو سره ښه تعلقات ساتل پکار دي، او دی چې کومې پرایویټ ملیشې جوړوي، دا پراجکټ یې به دی بندوي، دا پرایویټ ملیشې به دی ختموي، او چې کومې ټرین کړي هغه دې په خپله اوس سنبال کړي. هغه بلا اوس په دې خاوره او په دې قام باندې لګېدلې ده. د روزانه په بنیاد دا په زرګاو خلک امن پاڅونونو ته راوځي. سبا زما په وطن کې، زما په حلقه کې باجوړ کې امن پاڅون دی. د دنیا خلک راوځي، د څه دپاره راوځي؟ د دې دپاره راوځي چې په وطن کې غیر محفوظ دي، په وطن کې غیر محفوظ دي، ریاستي ادارې موجود دي، پوځونه او لښکرې موجود دي، انټلیجنس ایجنسۍ موجود دي، او زما قام ته تحفظ نشته دی. دا خو بنیادي کمزوري د هغو ده. موږ سیاسي خلک یستو، موږ به په دې پلور باندې خبره کوو، موږ به په جرګه کې کوو، موږ به په جلسه کې کوو. تحفظ ورکول د دې کار دی، او دا د ټول پارلمنټیرین د ټولو ممبرانو فرض جوړیږي چې دلته تاسې
د قوم په اوټ راغلی یاستئ نو د قوم د احساساتو او جذباتو ترجماني به کوئ دا نه که د دې قوم حق راوړلي نو راځئ 1500 ارب روپۍ چې کومه دی نن وفاق ته د پښتونخوا پورې دي د بجلۍ او د اوبو هغه 1500 ارب روپۍ ته راوړئ په قبایلي اصلاح باندې ولګوئ چې هلته خلک مظلوم هم دی محکوم هم دی زخمی هم دی دردېدلی هم دی هغو ته توجه ورکوئ په دې کې پکار ده چې کمپیټیشن وکړو په دې کې کمپیټیشن نه دی پکار چې په یو بل باندې بېځایه الزامونه په یو بل پسې پچموزې دا خوند نه کوي جناب سپیکر صاحب د امن په حوالې سره به ستاسو نن زموږ دغه اپیلي د ټول هاوس ته هم دغه اپیلي چې دا هاوس به ډېر سنجیده کېدل غواړي ځکه دا یو قومي مسله ده او چې په قومي مسله باندې موږ پښتانه په اتفاق نشو په اتحاد نشو او دې ته ودرېږو او د دې بدامنۍ مخنیوی ونه کړو نو راتلونکي نسلونه به چې کوم دی موږ کې موږ خو په جنګ کې رالوی شولو خو زموږ را روان نسلونه چې کومه دی غواړو دا چې هغه د بدامنۍ څخه مخ نه شي یو خوشحاله او آباد پښتونخوا ورته چې کوم دی پرېږدو بیا زموږ د الیکشن په دوران کې چې کوم شهیدان شوي وو د هغو دپاره هم دعاګوی یستو چې الله رب العزت ولا په جنت کې اعلی درجات ورکړي بیا هم په هغه ورځو کې چې کوم دی زموږ یو ډېر دروند ملګری پښتون ملګری ملتپاله شاعر ګیلمن وزیر په اسلام آباد کې په بېدردۍ سره ووژل شلو چې هغه ته سیف سیټي ویلی کېږي تر نن ورځې پورې د هغې قاتلان ګرفتار نه کړلی شلو او چې د کم مقتول قاتل معلوم نه دا مشهوره معقوله ده چې ریاست د هغې قاتل دی نو پکار دا ده چې دا قاتلان د اوسه پورې پیدا کړي شوي وي دویم زموږ الیکشن سپیکر صاحب مسلسل په دې وجه باندې وروسته شلو چې په باجوړ کې چې کوم جنرال الیکشن روانو الیکشن کمپین پیک ته رسېدلی و په رڼا ورځ باندې د پاټک په بازار کې یو ځوان په بېدردۍ سره ووژل شلو ریحان زیب شهید هغه ته اوسه پورې انصاف میلاو نه شلو تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره و حکومت د پاکستان تحریک انصاف دی 15مه میاشت ده پکار دا ده چې د هغه خاندان ته د هغه دوستانو ته انصاف ورکړلی شي چې ریحان زیب چا ولې او د څه دپاره په رڼا ورځ باندې واجه د دې په شا باندې مقاصد څه وو پکار دا ده چې داسې قسمه واقعاتو له آزاد جوډیشل کمیشن جوړ کړلی شي چې دا قسمه واقعات وسپړي چې د دې په شا باندې مقاصد څه دي چې داسې قسمه واقعات کېږي زه ستاسې ډېره زیاته مننه کوم